आवाज وشو په 2016 کې موږ درود شریف چې دلته کوم په خپل قوم کې ویلې شوی نو 65 کروڑ 86 लाख 500 مرتبه درود شریف ویلې شوی بیا په 2017 کې تاسو مبارک نظر او دعاګانې ورا سره الحمدلله درود شریف زیات شو 2017 کې 1 ارب 31 करोड़ 80 लाख 49,009 مرتبه درود شریف ویلې شوی 2018 کې تاسو دعاګانې الحمدلله وی قربان زیاد شو درود شریف 5 ارب 7 करोड़ 47 लाख 31,820 مرتبه درود شریف ویلې شو په 2019 کې الحمدلله تاسو دعاګانې وی قربان نورم زیات شو 7 ارب 70 करोड़ 97 लाख 56,968 مرتبه درود شریف ویلې شو په 2020 کې الحمدلله یو ارب نورم زیات شو 8 ارب 30 करोड़ 52 लाख 25,000 مرتبه درود شریف ویلې شو په 2021 کې قربان بیا 8 ارب 23 करोड़ 93 लाख 51,786 مرتبه درود شریف ویلې شو په 2022 کې الحمدلله دا سلسله نورم زیاته شو 18 ارب 16 करोड़ 14 लाख 47,929 مرتبه درود شریف ویلې شو 2023 راغی الحمدلله تاسو دعاګانې ورا سره قربان دا درود شریف نورم زیات شو بیا عربونو نه کرب ته خبره ورسېده په 13 کال باندې 2 کرب 7 ارب 83 करोड़ और 96 लाख 63,829 مرتبه درود شریف ویلې شو په 13 کال باندې 2 کرب ویلې شو او الحمدلله قربان دې موږ دې ملاګورو دې ټول ملګرو درود شریف را سره شامل آو نو څنګه چې موږ سره کوم درود شریف جمع شو هغه 68 کرب 53 ارب 3 करोड़ 86 लाख 21,608 مرتبه درود شریف ویلې شوی دی په خپل قوم کې چې د مشر صاحب رحمت الله علیه پسې کوم ختمونه شوي دي قربان هغه 306 ختمونه شوي دي دا اوس موږ په خپل قوم کې شوي دي او د بهر نه څه ملګري داسې وو چې هغوی به ختمونه شاملول نو هغوی موږ ته 1200 ختمونه هغوی موږ ته راکړي دي دا نن چې کوم ختمونه په دې پروګرام کې ډالۍ کېږي نو 1596 مرتبه د قرآن کریم ختمونه شوي دي الحمدلله نو د اختر ورځ ځکه نه ده څومره خوشحالي ده بیا نارې غواړم نارې تکبیر